د تورخم فرضي کرخه د دې فرضي کرخې دواړه غاړه پښتانه میشت دي چې ډیری په یو نه یو ریښه سره تړلي دي. اړ دي چې تګ راتګ وکړي، خو تګ راتګ یې خورا ستونزمن دی. ډیر کله پاکستاني پولیس په ناحقه ځوروي. یوه ګنټه دوه ګنټې وشو چې زه د دې پورې روان شوم، 300 پیرې زه بیرته واپس شوم، بیرته واپس شوم، هغه ځای پورې لاړم، بیا رالم دې ځای له بیا لاړم دغه حال دی. او ولاړ زنانه و انتظار کوم چې راوړي او زه سره غوټه واخلم. هیڅ ښه وضع نه کوي. دغه ځای کې یو ولاړ دی سپی په لختو سړی وخي. څه ښه وضع ده؟ دا ښه وضع ده. خو دلته څه شی دي؟ هېڅ خبره نشته دی، خو ولاړ خو بس پرېږده، یا ورته لاړ شه یا راشه. زور خبره خو نه چې ته پسې لخته راواله او شړقه وښې او خلک دې به ډېری کړي. اول ته هم لاره کولاو ولاړ، دلته هم لاره کولاو، د دومره مخلوق دې جمع کړی دی، هسې مسلمانان ځورې. دا څه ښه خبره ده؟ دی وایي ډېر څه یې په خپلو سترګو لیدلي، ویلی یې نشي، خو له افغان حکومته غواړي څو دې ستونزې ته د پای ټکی کېږي یا د تورخم دروازه بشپړه وتړي چې هیڅ هم ترې تېر نشي. حکومت نه څه تاپوس نه غواړو که نه، امن دې غواړو چې دا موږ له تاپوس راکړي، موږ له خپله اختیار لاره راکړي چې په عزت باندې ځو، په عزت راځو. و چې هلته هم بانډی او دلته هم بانډی، که نه ځو هم مجبوري م ده، او که ځو نو بېعزتي ده. څه په کار شول چې ځي؟ هغې نه بنده ښه ده چې ښځې ته ورکه شي، بنده شي ښه ده. موږ هم دلته شاوخوا 3 ساعته ولاړو او د تلونکو راتلونکو افغانانو لیدنه مو کوله، خو ډیری د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کېدل. دی هغه صحنې دي چې موږ ترلاسه کړي. هر کله چې نړیواله ټولنه پر پاکستان د ترهګرو د ځپلو په موخه فشار واردوي او یا خپلې مرستې پرې بندوي، نو دوی بیا د افغان کډوالو په ځورونه لاس پورې کوي، وهي او له خپلې خاورې د ایستلو ګواښونه ورته کوي. خو لا معلومه نه ده چې دا ستونزه به تر کله وغځېږي.